السلام علیکم ورحمت الله. قانون لیدونکو زما ترڅنګ سپین ږیره کاکا شاید تاسو ما سره په ویډیو کې کتلی وي. موږ یې هم ډېر خفه کړي وو، ډېر یې دردولي وو، خو نن د خوشحالۍ ځای دی چې د ده سره همکاري وشوله. کاکا ستړی مه شې، خوشحال اوسه تاسو څه وده جوړې، طبیعت ښه دی؟ خیر تا به د ښه ده ورونه الحمدلله شکر دی. کاکا موږ خپل هېوادوالو سره ژمنه کړې وه چې که نن کاکا دردولي حتما به یوه داسې ورځ رسېږي چې کاکا په مخ به خندو وي، د سره به مرسته وي، د سره به همکاري وي. آیا هغه ورځ در ورسېده؟ بالکل ورسېده. خوشحال یې اوس؟ خوشحال یم، ښه خوشحال یم. خدای دې راوسامه که خدای دې په ژوند کې خفه مه که خدای دې کامیاب لره. خوشحال اوسې. خدای دې همکاري وشوله؟ عمر که همکاري مو سره ډېره وشوه. ښه، ډېر ښه. قدر لیدونکو کاکا سره زه به یادونه وکړم چې جمله په مخ چې ورسره شوی 58,910 افغانۍ همکاري ورسره شوي او په دې کې کاکا مریض و. زمونږ یو صاحب یادونه هم کړې که د دې لپاره اساسي کار کوئ او د دې روغتیا ته فکر وکړئ. هغه د کاکا دوا یې دغه دوا ده، هر څه ورته شوي دي، انشاءالله تداوي شوي ده. هغې تر څنګ شوي بلې مهمې ستونزې سره مخ و. کاکا خوراکي موادو کمښت سره مخ و. الحمدلله خوراکي مواد خو بېشماره خوراکي مواد دي کاکا، خو نه فکر چې په 3 میاشتو کې ختم کړي. بالکل. هغې تر څنګ د دپاره باید مونږ نقد چې کوم کمک موږ سره پاتې شوی 9,310 افغانۍ دا به نقد یې ورکوو. کاکا دغه وشوه. موړستا د خزانو نه د خالق هر انسان شي، خوشحال به مې زړګی شي او پوره به مې ارمان شي. 9,310 کلدورې که افغانۍ؟ افغانۍ. ښه، صحیح شي. قدرمنو لیدونکو کاکا د 9,310 افغانۍ ورسېدلې. بیا هم له هغو ورونو او خویندو نه ځانګړې مننه کوم چې تل د هغو مستحقو خلکو سره چې موږ یې ویډیو نشر کړي تاسو سره همکاري کړي. چا ورته تر کوره مواد راوړي، چا سره همکاري کړي، چا د موږ په ذریعه کړي. الله دې ټولو ته اجرونه ورکړي. امین. واقعا زه د ټولو نه خوشحاله یم. الحمدلله چې موږ په نړۍ کې با احساسه ورونه او خویندې لرو. کاکا ته مو ویلي وو چې موږ با احساسه ورونه او خویندې لرو، حتما به هغه موږ سره همکاري کړي. بالکل وشوه. ودلل با احساسه ورونه؟ بالکل. خدای دې هر وسامه کړي، خدای دې په ژوند کې خفه نه کړي. دا خال یوه بله مهمه خبره چې زه باید یادونه وکړم، زمونږ یو ورور موږ سره ژمنه کړې چې کاکا سره به هره میاشت زه همکاري کوم تر خپل وس مطابق چې زما څومره وس رسېږي. خدای وکړه چې 5 میاشتې وي، خدای وکړه چې 1 کال وي، خدای وکړه چې 2 کال وي، خدای وکړه چې ټول عمر وي چې د ما وس رسېږي زه به همکاري کوم. انشاءالله کاکا سره به هره میاشت هم همکاري کېږي، هره میاشت به هم کومک ورسره کېږي. ورته هم ځانګړې مننه کوم. کاکا واقعا مستحق دی. موږ دغه د تر کوره راغلي یو کور کې چې موږ حالت ولیدلم، رښتیا هم دغه د کلي خلکو چې موږ د کومه کیسه وکړله، کاکا ډېر بد حالت کې ده، ځکه چې په سپینه ږیره باندې هېڅ هم نه کېږي. څو تروډې وړو کومک وشو؟ 3 تروډې وشو. 3 تروډې وشوې. څو تروډې وریجې دي؟ هغه د 2 پیلاوي وریجې دي، یوه مۍ وریجې ده. آفرین. غوړي یو هم کومک وشو؟ غوړي یوه بشکا ده، یوه هغه د بالټۍ ده. لوبیا، بوره، لوبیا شته، بوره شته، شین چای خوږه، شین چای خوږه، شامپو، اجمو صابون، دال، هر شي شاینر وړي دي. کاکا چې نیمګړي دي په مقابل کې تقریبا 2,000 غوښې نه غوښه راوړې وه. ماشاءالله. دا کښې ډېره هغه مننه. زه بیمار وم، یخني مې کړه. خو اوس ښه شوي؟ ښه یم اوس، ګزاره شي. الحمدلله. څه ویل غواړې هغه ورونو خویندو ته چې همدغه مهال توکسي؟ زه ډېر خوشحال یم. خدای دې تو هره یوه سمه کړي چې تو مې دا پیغام خپرونه نه وای پورته کړې، مو غږ به چا اورېده. زه ډېر په ضعیف حالت کې وم. ته ډېره مننه کوم خلکو سره د خدای ښه وکړي چې موږ سره کومک وکړو. کاکا یوه ژمنه مونږ د هېوادوالو سره کړې وه چې کاکا په شونډې باندې به مونږ مسکا راولو او بل هغه خبرو مونږ ډېر دردولي کومې خبرې چې تا مونږ ته کړې وي. شیطان درته هر رقم ته خبرې کړې وي او یو هغه مهم ځای کې چې ما ورته ناست وو هلته چې کومې خبرې یې وکړلې خفه یې کړو ویې دردولو. شیطان هو دا خبرې نه درته کوي، نه نه هغه په ذهن کې نه راګرځي، نه بالکل هغه ذهن هر څه ووتل، هر څه مې ذهن نه ووتل. قدرمن لیدونکو یو مهم پیغام ښه مثال همدغه کاکا ده
که چېرته موږ تاسو یو بل ته لاس ورکړو په اتفاق باندې یو چا سره همکاري وکړو کولی شو چې یو چا ژوند بدل کړو کولی شو چې یو څوک د ستونزو نه وباسو کاکا اوس څومره خوشحالي بیخي خوشحالي یم خدای دې د خلکو سره ښه وکړي. دومره په خوشحالي کاکا بالکل خوشحالي یم که دې نه ډېر خوشحالي ډېر خوشحالي یم بس خدای دې هر یوه سمه امین کړي. امین امین خدای دې په ژوند کې خفه مه امین کړي. قدر لیدونکو دغه خپرونه په همدغه خوشحالۍ صفای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم کاکا یې اوس به وخوره ښه یادولو ته کسې دي؟ خدای مو د هر یوه سمه کړي. امین. پروردګار مو د خفه نه امین کړي. امین خدای مو د هر یوه سمه کړي. امین هر بچه خان شي خوشحال به زړګی شي او پورا به ارمان شي خوشحال به زړګی شي او پورا به